بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتہ. ستاسو ورور ستاسو ملګری آباد خان افریدي مخاطب یم یو ځلې بیا د ادبي رنګونو د پاڼې د کتونکو اوریدونکو ته د مشر تره تماش افریدي صاحب کلام دی. امید دی چې تاسو ټولو ملګرو به خوښ شي. خپله مې سړه ګله هم بې له شکوره خوښه ده، نه مې په پردي دسترخوان ډېره غوره خوښه ده. ما ته د پردو میندو ترخې خبرې یادې دي، ما ته د پردو میندو ترخې خبرې یادې دي، ځکه مې په خپل کاله ساړه او سپوره خوښه ده. ته به د سیالۍ او رواجونو مې بې کوره کړې، ته به د سیالۍ او رواجونو مې بې کوره کړې، ما خو داسې نه وې چې زما بې کوره خوښه ده. ذهن او آزاد سماعت مې متاثره کړي، ذهن او آزاد سماعت مې متاثره کړي، غرونو کې استوګنه مې د ښار له شوره خوښه ده. ورک دې سپین سبا شي چې نارې د بېلتون جوړې شي، ورک دې سپین سبا شي چې نارې د بېلتون جوړې شي، شپه دې د وصال وي زما تکه توره خوښه ده. تش لاس که هر څو زما دشمن دی خو تماشه بس، تش لاس که هر څو زما دشمن دی خو تماشه بس، دغه دشمني مې د بخیل له پوره خوښه ده. مننه. د ادبي رنګونو د کتونکو اوریدونکو ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته شکریه ادا کوم. والسلام.